چې هر کله تاسو فاضل کې ټورنمنت جوړوي اول خو نماینده دلته د باندې موږ کوشش وکړو او تر هغې نه وروسته هر څومره امکانات یو هر څومره چې د وس نه کیو شخصا زه تاسو لکه کرکټ بورډ کې یو کې شخصا نور د کرکټ بورډ نماینده هم دلته ولاړ دا به هم تشویق کوو او دا د ماته سره واده ده که دلته ټورنمنټ کېږي که هر ځای کېږي او خبر به زه پرون مقام راغلم پرون مقام راغلو نو بیا ملګرو ماته وویل زه به خامخا درسره ځم نو درې څلور ورځې وروسته بېرته بیا موږ تمرینات شروع کېږي هغوی هم ځان رسوو نو ټولو نه مننه چې د کرکټ دومره شوق دی یقین وکړه چې په ډېر ځایونو کې ما دومره د کرکټ سره د خلکو علاقه نه ولیدله دومره شوق مې ورسره ولیدی دا چې د حاجي صاحب خبره وکړه د میدان د جوړولو نو نور خو زه فکر نه کوم که داسې اخوا دېخوا سره جوړ شي خو د پیچ په جوړولو کې او د ټورنمنټ چې څومره مصارف کېږي انشاءالله دا واده در سره کوم چې که هر لارنۍ هغه به ځان ته پیدا کوم او په ډېر ښه سطح سره به دا ټورنمنټ